زه ډېر وخت د میلادي او قبل میلاد کالونو په حساب باندې نه پوهېدم. اصلا په دې نه پوهېدم چې قبل میلاد او میلادي کالونه څنګه حسابېږي. که تاسو هم نه پوهېږئ دغه ویډیو ستاسو لپاره دی. ما مخکې قبل میلاد کالونه د شمسي کالونو په حساب ګڼل. د بیلګې په ډول د سلواکیانو واکمني چې 312 او 4 قبل میلاد کالونه کې وه، دا کالونه تاسو څنګه حسابوئ؟ مخکې ما دا داسې حسابول چې سلواکیانو له 4 قبل میلاد کال څخه تر 312 میلادي کالونو پورې واکمني وکړه. دا غلط دی. سمه بڼه یې دا ده، سلواکیانو له 312 قبل میلاد کال څخه تر 4 قبل میلاد کال پورې واکمني وکړه. لومړی قبل میلاد کالونه دا هغه کالونه دي چې د عیسی علیه السلام له زوکړې مخکې وو. قبل میلاد کالونه د میلادي کلونو برعکس یعنی شاته شمیرل کیږي. د دغو کالونو شمیره له لوړ څخه ټیټ ته ګڼل کیږي، لکه 200 قبل میلاد، 100 قبل میلاد، 50 قبل میلاد، 1 قبل میلاد. کله چې 1 قبل میلاد کال ختم شي بیا 1 میلادي کال پیلېږي چې ورپسې بیا کالونه مخکې ځي، لکه 1 میلادي کال، 2 میلادي کال، 2000 میلادي کال او 2025 میلادي کال. دې مثال ته غوږ شئ، ذهن به مو ډېر په اسانۍ خلاص شي. سکندر مقدوني 326 قبل میلاد څخه تر 323 قبل میلاد کال پورې واکمني کړې وه. د دې مطلب دا ده چې سکندر مقدوني په 326 قبل میلاد کال کې واکمن شو او په 323 قبل میلاد کال کې مړ شو، یعنی کالونه شاته وګڼل شول. همدا ډول د سلواکیانو واکمني چې له 312 قبل میلاد څخه تر 4 قبل میلاد کال پورې واکمني کړې. مطلب دا چې دوی په 312 قبل میلاد کال کې واکمن شول. دا کالونه اوس شاته ګڼل کیږي. مثلا 312، 311، 310 تر 4 قبل میلاد کال پورې. مطلب دا چې په 4 قبل میلاد کې د دوی واکمني ختمه شوه. هیله ده چې د قبل میلاد او میلادي کالونو په ګڼلو باندې به پوه شوي وئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي هغه چاته یې ولېږئ چې په دې کالونو باندې لا هم نه پوهېږي.